السلام علیکم قدرمنو کتونکو، دا زه حمید الله ډبروال او دا ستاسو هغه زوړ عمر حکیم هاشمي صاحب یو ځل بیا راغلي وو. بیا د هغه سره مرکه ریکارډ کوو او تاسو ته یې اورو. د هاشمي صاحب نه به غزل اورو. د هغې د وینا نه مخکې به زه خپل غزل هغې ته ډالۍ کومه چې پخپله هم په شوګیرونو باندې شپې وباسي، پخپله هم په شوګیرونو باندې شپې وباسي. څوک چې زما د ارمانونو جنازې وباسي، چې ستا د اور د ویرې هر وخت توبې وباسي، چې ما ته ګوري نو د سترګو نه لمبې وباسي. جانانه ما او تا به هم د هغه مخې له ځو، څوک چې ادم د خپل جنت نه په دانې وباسي. دا چې په ما باندې د واړه ژوند په اور کې تیر کو، کیدای شي تا به له جنته خدای په دې وباسي. ما ډبروال نه چې تپوس د یار د حسن وکړي، دومره ښایسته دی یار چې زړه مې د سینې وباسي. هاشمي صاحب که خپل شعر راته ووایه. د وخت قاضیانو را لزړه تور کو، د وخت قاضیانو را لزړه تور کو، خپلو خپلوانو را لزړه تور کو. د وخت قاضیانو را لزړه تور کو، خپلو خپلوانو را لزړه تور کو. د عشق ګل مې په لاسونو کې ریزه ریزه کو، د عشق ګل مې په لاسونو کې ریزه ریزه کو. یار تر رقیبانو را لزړه تور کو. یو څه شعرونه نور وایم چې ستړی دمه وکه، ستړی دمه وکه، مړه نن خو شپه وکه، زه به یې کزار کوم او ته راته ټپه وکه. ستړی دمه وکه، مړه نن خو شپه وکه، زه به یې کزار کوم او ته راته ټپه وکه. غزل ته ویم چې دا لا څنګه عجیبه شان له ژوندون دی، دا لا څنګه عجیبه شان له ژوندون دی، وس یې نشته ګنې هر سړی قارون دی. دا لا څنګه عجیبه شان له ژوندون دی، وس یې نشته ګنې هر سړی قارون دی. ته زما مرګ ته او زه ستا مرګ ته تیار یم، ته زما مرګ ته او زه ستا مرګ ته تیار یم، زما تا ته او ستا ما ته زړه کې دون دی. عملي کار خو د یو په وس کې نشته، عملي کار خو د یو په وس کې نشته، د خبرو هر سړی سم افلاطون دی. د عملي کار خو د یو په وس کې نشته، د خبرو هر سړی سم افلاطون دی. ظالمان دی دوی بلها شاعران مړه کړل، ظالمان دی دوی بلها شاعران مړه کړل، هاشمي پاتې په هاشمي پسې لټون دی. ډېر ښه دی هاشمي صاحب، ډېر ښه دی، ډېر زبردست.